دلته مسله چې دا مصافحه په دوو لاسونو سره کول څنګه دي، نو په دې کې بعضو ملګرو افراد کړی دی، بعضو تفرید کړی دی. یعنی بعض هغه دي چې هغه وایي مصافحه په دوو لاسونو کې واجب له منډه ده، او په یو لاس وایي دا د یهودو طریقه ده. اسانه خبره دی، بعضو چې څه سره نه لګېږي هغه د چا مذهب ته ورواچي؟ د یهودو مذهب، دا د یهودو طریقه ده. اصل خبره دا د مختصر یاد ساتي چې مصافحه تعریف یې دا دی چې د یو لاس ورغوی میلاوېده د بل لاس د ورغوي سره، دی تعریف دی. یعنی یو لاس د بل لاس سره میلاوېده، دوه لاسونه د یو سره میلاوېده نه، یو د یو سره میلاوېده، دې ته مصافحه و. او د رسول صلی الله علیه وسلم مصافحه دقه وه، د صحابه کرامو هم دقه وه چې یو لاس به د یو سره میلاوه. ښه، دوه لاسونو سره مصافحه کول داسې په بدعاتو کې نه راځي، او داسې دي چې د ګناه کار نه دی. نو بعضو ملګرو دلته زیاتی کړی دی، که څوک دوه لاس میلاو کړي بس له منډه پرې داسې ټاپه پرې ولګوي چې نو بل طرف ته هم زیاتی دی او دې طرف ته هم زیاتی دی. اصل دا دی چې مصافحه په یو لاس ده. نو څوک چې یو لاس میلاوي په مصافحه کې نو دی په اصل باندې دی، خو که څوک دوه لاسه میلاوي، خصوصا زمونږ معاشره کې خلک دې سره عادت شوي، نو بیا مشران قدرمن خلک پکې هغوی سره چې ته یو لاس میلاو کړي نو هغوی پرې خفه کېږي او هغوی دا خپله ګستاخي ګڼي. نو هېڅ خبره نه که ته ورسره دوه لاسه میلاوې او په دوه لاسو مصافحه کوې، دې کې څه داسې نشته چې دا یو تا بدعت وکړو یو له بس سم کفر دې وکړو، نه. ها، یو لاس مصافحه اصل دی، دی مني چې او یو لاس باندې مصافحه ده، اصل دا دی. موږ په دوه لاسونو باندې کله ناکله د بعضو مشرانو سره وکړو ځکه چې زړه کې سرانې شي او احتراما او تقدیرا د هغوی دپاره یې کوو، دې کې څه حرج نشته. نو په دې مسله کې دومره سختي کول نه دي پکار.